ډېر د افسوس خبره ده چې ټول پاکستان په پاټه باندې چلیږي، په پاټه رقمونو فنډونه رسي، په میلیونو کې رسي، او چې کله زما د ایجوکیشن خبره شي، زما د مستقبل خبره شي، بیا موږ ته چې فنډینګ نشته دی. نو موږ دا اوس وایو چې په کار دی زر تر زره دی چې کومه دی د ایټا ټیسټ بحال کړی شي. که چېرته دا بحال نه شو نو موږ اوس ځای نه انشاءالله په دې باندې موږ احتجاجي کیمپ دلته لګوو، اعلان کوو. MBBS बंद हेल्थ सर्विस फॉर आज सिर्फ MBBS डॉक्टर टेकन फार्मासिस्ट और ड्रग بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عیسی خان ورکزی پاډا سټوډنټ فیډریشن صدر یم. موږ ټول ناول خو د ایټا ټیسټ کوم پاډا سیکریټریټ والا ختم کړی، نو هغې حوالې سره مو په هیلث کې څه کوم مسله د هغې حوالې سره ایټا ټیسټ ټول کې پی کې والا وشول، هغې سره پیسې شته، پاډا سیکریټریټ والا وایي چې موږ سره پیسې نشته. د ایجوکیشن ډایرکټر وایي چې موږ پیسې هغه ته لیټر کړی ګورنر ته، ګورنر وایي چې موږ سره پیسې نشته. نو موږ وایو چې یاره پاټه خو داسې حالات دی، هلته نه سکول شته، نه کالج شته، یونیورسټي شته، کوم سیټونه وي هغه هم حکومت نه ورکوي. په اربونو پیسې هړپ کېږي پاټه سیکریټریټ والا، او نن د پاټه والا چې کوم ایټا ټیسټ ختمېږي. بل هیل کې چې کومه مسله ده، هیل کې اپریل کې چې کوم اډورټایزمنټ شوی و تر اوسه پورې یوه انټرویو نه وي شوې، پټې پانه کېږي، عام په پیسو باندې کېږي. نو موږ وایو چې یاره نیب د دې تحقیقات وکړي، د خلکو نه معلومات وکړي چې یاره دا سیټونه څه شولو. او دا بل ریزرو سیټونه و د مو مختلف هلکان به زموږ یونیورسټیو ته تللو. نو فاټا فیډریشن د فاټا سیکریټري د افسرانو د هغوی لیټري تاخیر سره وکړي. هلته په یونیورسټیو کې میټرم ایګزام سټارټ وي، نو د تقریبا د 50-60-70 طلباو چې کومه د هغوی کیریئر یې تباه کړو، د هغوی وخت یې ضایع کړلو. نو موږ وایو چې کومو خلکو دا کړی دی او دیو لیټري لیټ کړي دي، مطلب په دې شي کې ملوث د هغوی خلاف د ایکشن واخیستلی شي. زما نوم جاوید دی، زه بیسیکل د نارت وزیرستان زما تعلق دی. زمونږ تحصیل شوه سره زمونږ چې د نارت وزیرستان یو غټ تحصیل دی، هلته کې دغه کې تقریبا 5 بیچوز چې ما پرسنل خپل ویزیټ ورته شوي دي. هغه ویزیټس کې ما صرف ټول بیچوز ته ویزیټ وکړ، یو ډاکټر پکې پریزنټ و، یو کې ډاکټر نشته. نو هغې ما خبره پریس کانفرنس کې وکړه چې هغه صرف دا خبره کوي چې سټاف راغلی سرپرایز ما سره پروف هم شته، فیسبوک ما اپلوډ کړي، هغه لیکل ما سره هم شته چې دا لیکل چې سرپرایز ویډیو شوی انفارچونیټلی د میډیکل افیسر واز ابسنٹ فرام لاست 3 years. نو هغه دلته کې پېښور کې دا میډیکل افیسر چې کوم ما ویزیټس کړي یو کې نشته، ټول ټیکنیشن ناست دي، او په ټول فاټا کې یو سینیئر ګاینیکولوژیسټ ډاکټر نشته، هلته کې یو سینیئر داسې ټرشي کیر هسپیټل نشته چې هلته کې موږ علاج راوړو، ټول پېښور ته راځو.